الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. طالبانو پر دغه ځای باندې شیخ الاسلام هم دا مسله راوړې ده، نو ځکه موږ د دې ځای سره وایو. دغه چې ډېر خلک جن خبره دي، هر عالم هغه که کشنیانو که غټانو طالبان ته سبق وایه په تنخواه، په مسجد کې سبق مکروه تحریمي دی، ګناه کبیره ده. زموږ د هغه د کشنیان ته په مسجد کې نه وایي، په مسجد کې نه وایي، دا ټول ګناه کبیره ده. سریع الفاظ به د درو کتابو درته نقل کم، نور ټول د دنیا ګڼه کتابونه پر اتفاق دي. ما ایسته په پوه شه، ټوله عقدونه کول، بیه، اجاره، ټول عقدونه، هر څه عقدونه کول په مسجد کې دننه حرام دي، مګر یوازې د معتکف دپاره چې هغه هدیه څوک نه کوي، بیا نه اجروي، دغه بیا نه اجروي. ګورئ نه دی هغه بل شه، نو خو دا هم خو عقد اجارې هم خپل عقد نه دی، نو خو دی هغه یو مزدور دی یا بل یو څوک دی، عقد یې په چا کې سره وکړي؟ په مسجد کې سبقان وایي. او که صریح تورې غواړي، صریح فرید محتاط کې هغه طالبانو هغه 5 جلد 304 صفحه دا راستلاس په تور باندې ذکر کوي چې ويکره مکروه دی، مکروه تحریمي. هغه تعلیم د سودیانو و یو چاته د کشنیانو دی یو عالم ته چې دی په اجرت کوي په مسجد کې. او فیض الباری هغه په جلد اول 213 صفحه کې په تور وګوري، او انعام الباری په دا 2 جلد 240 صفحه کې دا صراحتا تورې درته وایي. او هغه نور کتابونه ټول باره چې دا وایي خپل در باندې چې هره معقده وي، خدای دې وکړي د بیې و د شرا وي، خدای دې وکړي د اجارې وي، که هر څوک په مسجد کې څوک دی مکروه تحریمي دی. مکروه تحریمي چې اوس قرات تنزیلانو څه پکښه مکروه تحریمي یعنی ناجایز کار، ښه عمل نه دی. یو هغه چې پر دنیا بل لار نه وي، یو کار بیخي دغه تعلیم پاتېږي د ډېر ضرورت، اشد ضرورت په وجه باندې هغه مبارک ضرورت یې آرام هم روا کوي. او که دغه څه ضرورت نه و، دا بالکل څوک دی مکروه تحریمي کار دی، سړی به په مسجد کې نه وایي. دغه مسلې ته چې ډېر پام وشي، دا هغه ورته پام شي، نو به ډېر شي خلکو ته یې وایاست. والله سبحانه اعلم.